که په تعویذونو باندې کېدلی نو زه به اوس د کتریناکۍ مېړه وی. دا څه وې والکه د مجنون تزوی جوړ شوی دی، مومن خان رانه جوړ شوی دی. نري ته تر اوسه پورې خریم نه دي کتلي، نه پوهېږم چې دا څنګه تعویذ یې راته کړی و. کاغه نه توره چیلۍ راوړه، کاغه هم نه قدقداس توره چرګه راوړه. मैं भी हसीना जबरदस्त मोड़ा है मैं मस्त को मैं जिंदाबादी دی پوز نه نه اختیار دا غلط شوم. وای لاسونه ډېر درانه دي. وای 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 را آسفه نور خو دې نرینه دغه پیاز میده کول نه کېږي. یو څوک خو پکار ده چې دا پیاز راته میده کي او پخلی راته پوښ کي. دا وګوره اوښکې رانه روان دي دغو د پیازو د لاسه. پکار خو ده، خو ولې واده نه کوي؟ یاره نو ګوره همدلته چې دی که نه ته په خبره نه واده دپاره خو ښځه پکار ده. کومه ده جلۍ؟ یاره نره ښځې خو ډېرې دي، خو چې ته یې وغواړې. یاره خبره داسې ده اسف جانه چې زه خو ښځه غواړم خو چې ما وغواړي. یاره نریه زه اوس په تا پوه شوم، ستا مطلب دا ده چې په مینه واده غواړې. یاره زه وایم اسفه پوه سړی ښه زړه مې غواړي چې په عاشقۍ باندې واده وکړم. چا راته ویلي دی چې بیا د ژوند ښه تېرېږي. دا خو ده نریه، خو تم په یو چا باندې عاشق شه، ورسره مینه وکړئ چې واده در سره وکړي. یاره زه وایم زنده‌باد دې پوز نه رښتیا دا خو غلط شوم. د خولې نه دې قربان شمه داسې خبرې کوه. خو خبره دا ده چې داسې به په کلي کې څوک پیدا کړم چې زه ورباندې عاشق شم او بیا واده وکړم. ډېرې شته دي. یاره زنده‌باد اوس به دې پیازو ته زور ورکړو. ښه یاره خدای پاکه دې پیازو نه خلاص کړي. मैं मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है मस्त मस्त मैं मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है मैं भी कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है मैं भी हसीना जबरदस्त मुंडा है मैं मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है. ونرایا والکا دا بیا ولې ژاړې؟ ونرایا وای وای شپه په دې زړه کې مې ګوتې مه وه، په زړه کې مې ګوتې مه وه. ګورې نه چې د غمجنې سندرې ځان سره زمزمه کوم ځکه ژاړم. یاره نریه نو دا اوس غمجنې سندرې زمزمه کوي او که مستې سندرې زمزمه کوي؟ یاره به زه وایم آصفه نور نه پوهېږم ښه، خو بس دا هندي سندرې نه دي، دا مې ډېرې خوښېږي. ما ویلې که غمجنه ده نو زه هم ورسره په ژړا شوم ځکه مې زمزمه کوله. پرېږده سړیا خو دا راته وایه چې څه خبره ده؟ یاره بس خبره خو دا ده که نه آصفه چې نری عاشق شوی دی او د دې غمجنو سندرو نه بغیر ما ته ځان چې د عاشق نه ښکاري. نره ما ته پته ولګېده چې ته اوس په چا باندې عاشق شوی یې. یاره زه وایم که دا دی څه درته ووایم نرینه چې دی نن دی د مجنون تزوی جوړ شوی دی، مومن خان رانه جوړ شوی دی. زه وایم فرهاد رانه جوړ شوی دی. زه وایم چې په غر کې سوري وباسمه. زه وایم قربان دې شمه ادم خان رانه جوړ شوی دی د درخانۍ لپاره. دومره عاشق شوی یم که ناصف خانه پوښتنه مه کوه چې په مننو وزن لري زما د عاشقي. بیا خو صحیح ده، خو دا څوک ده؟ یاره زه وایم آصف خانه نه پېژنم چې څوک ده. ښه نو دا راته وایه چې کور یې چېرته ده؟ یاره آصفه نه پوهېږم. نه چې پوهېږم نه او پېژنیم نه نو واده به ورسره څنګه وکړې؟ یاره دا خبره دې صحیح وکړله، خو آصف جانه دا چل به راته ته وښایې چې څنګه ورسره واده وکړم. ښه چل هم درته وښیم. واو یو کار ولې نه کوې؟ څنګه ورشه تعویذ پرې وکړه. ای قربان راکړه چې د پوزې نه د مچوکه واخلم. نه تندینم افله زنده‌بادي یار دی خو د تا په شان دی. نو آصفه خبره بله ده که نه پوه شولې؟ څه خبره ده بیا؟ خبره دا ده چې دغه تعویذ بله به چېرته پیدا کړو.
دغسې چېرته وګرځېږه کوم ځای کې به کوم ځای کې به تعویذونه ملنګ لا ناست وي پسې یا به کوم ګرځي. تعویذګر ناست وي کور ای کې ورته تا ته خو پته ده چې زما سره سر وهل د سرنده سره سر وهل خوښ به دې شم نریا په امان غاړه راکه زه په مخه دې الله دې روغ لره ورځه پینو مې مست کوړي تو به مست زه کار نه دی مباخلي اخلاق اره نریا لکه قسمت دې کار وکړو ها د تعویذو ولا خو راته خدای پاک په کلي کې پیدا کړو یاره قربان دې شم آصفه خوله دې بختوره وه نریا ورځپې چې نن تعویذ نه کې نو کله به یې کې ورځپې جان داسې معلومیږي لکه زمری خو څه پته لګي ټول خو د زمري په شان دي نه دي دا خو بابا غوندې معلومیږي هلکه ځوانه دا څه د میاشتې غوندې بنګېږې ځان سره نه نه بابا ملنګ بابا هسې څه مې نه دي ویلي قربان داسې معلومیږي چې عاشقۍ په سر راخیستی الله ته خو د مخکې نه معلومات شته یاره ښه رسېدلی سړی دی ای بابا یاره زه ویم قربان دې شمه لږ ما ته خوښ شه زه ویم په خدای بشي او په تا بشي د زنې نه دې نیسمه یو تعویذ راته وکړه د عاشقۍ تعویذ حق صبر وکړه حق تعویذ خو همداسې نه کېږي توره غوا راوړه که هغه نه وي توره چیلۍ راوړه که هغه هم نه وي قدقداس توره چرګه راوړه یاره زه وایم ملنګ جان بابا قربان دې شمه نری خو د خدای سپیره دی زه وایم د نري سره سر وهل د کړکې چرګې سره سر وهل دي زه خو یو شی هم نه لرم خو ملنګ بابا دا راته ووایه چې اوس به څه کېږي پاڅه د سپیرو دپاره ما سره بیا هېڅ شی هم نشته جګېږه تخته کنی اوس به درنه بیزو جوړه کړم ونه کې به ټوپونه وهي راوهي تخته ټیک شه بابا قربان دې شمه زه درته وایم چې ډېرې پیسې نه لرم یو څو روپۍ به درته درکړم یو ښایسته تعویذ راته وکړه چې عاشق شوی یم چې خدای پاک هغه جینۍ راکړي چې لیدلې مې نه ده نو د بل چا نه خو یې نه قبلوم خو ته راته ډېر په زړه سوری ښکارې ای قربان پوه شوې واه راکړه پیسې ښه جار دې شمه ملنګ بابا واخله دغه 100 روپۍ دې صدقه او یاره راشه چې دم دې کړم ای زنده باد وای کنه وای لاسونه ډېر درانه دي یا خدای وای وای لاسونه ډېر درانه خو خیر دی دا واخله چېرته د شنې ونې لاندې خښ که ښه زله خیره چېرته به د یو چیلۍ سره نصیب وشي څه شی بابا چیلۍ سره نه جیلۍ سره به دې نصیب قربان دې شمه ځان باسه قربان حق لاړه زه چې زو تخته نری ووالو پاو نره په خیر هلکه السلام علیکم آصف ستړی مه شي په خیرونو په خیر ژر هلکه داسې ګډ مډ راته ښکاري څه چل خو ده خو دا راته وایه چې د عاشقۍ د کومه حد ته ورسېده یاره آصفه په دې زړه او په کلمو کې مې ګوتې مه وهه کنې بیا به بړاس وکړي بوی به وکړي زه وایم چې هغه ملنګ بابا باندې مې تعویذ وکړو چې کله مې تعویذ د ونې لاندې ښخ کړو نو د تعویذ نه وروسته خو جیلۍ څه کوي خو دا راستي چې نري ته تر اوسه پورې خریم نه دي کتلي نه پوهېږم چې دا څنګه تعویذ راته کړی و نه نو دلته ملنګ کومه ده ملنګ خو په همدې کلي کې و که نه سړیه په همغې مې تعویذ وکړو خدای پاک په کلي کې راکړو نه نو وساده ګله په دې کلي کې ملنګ کومه ده دا در باندې چا چر کړی مړه دا څه وې او که نه ښه نو بیا به بل کار وکړو آصف جانه راځه چې چېرته ما هغه تعویذ ښخ کړی ورځو هغه سپړو ګورو چې په هغې کې یې څه لیکلي دي څنګه دې خوښه ده دا خبره خو سې تراله چې راځه چې ځو راځه آصف جانه دلته دغه دی خو وی ته خو ښه پوهېږې چې نري درس نه دی ویلی اصف خانه دا ولوله چې څه شی پکې لیکلي دي ما ته راکړه چې زه ووایم درته قربان دا یې لیکلي دي قربان جار وایه که په تعویذونو باندې کېدلی نو
نو زه به اوس د کترینا کۍ میړه وای دا څه وې والکه نو خو همدغه یې لیکلي دي که نه وه قربان وی زه وایم سپه د تا خبره رښتیا شوه چا را باندې لکه چل کړی دی ښه چل نه پوره ګپ یې در کړی دی درته وی نو به زه وایم لاړې نرې غرق شولې واده خو څه کوې که نه زه وایم ټول عمر به کونډ کونډ ګرځي دا داسې معلومېدل لکه زمری و ښه شک مې صحیح و خو غلط شوی وم ښه وی تربوره خوښ به دې شمه راځه چې وځو دا کارونه تربوران کوي وا راځه بالکل راځه نو ګوره صفه جلې خو څه کوي چې اوسه پورې نري ته والله که خرې کتلي نه پوهېږم چې ډېر مه خانده که نه وله داسې پټه کې ته به چې که نسوار دی اچولي دي نو ډېر مه خانده خالي به داسې اکشن ورکوه ته وایې چې سپېره چې زر در سره نشته ورکېږه د دې ځای نه که نه بیزو درنه جوړوم نه چې تا سره شی شته نه ته په واده خو صحیح ده که نه خو اوس ته د ډایلاګ ووایې واده خو هسې سپېره مړي یو راځه هغې پسې مه ګرځه پوزه دې پټه که نه دا خوله خو دې داسې شکولی ده لکه سړی سریلک در کوي دا رقم نه دلته چې دا راغلی एकदमي جک وخوره मैं हसीन दस्त मुंडा है काट का शे गलत شو صبر وکا شे غلط شو صبر کا بن کا دې کې لیکلي دي که چېرته وای په عاشقي باندې مینه کېدی نو نن به زه د کترینا کۍ نه که چېرته په عاشقۍ که چېرته په تعویزونو باندې واده کېدی دلته لیکلي نه دي دلته خو بله کوم لیکلي دي راځه ګوره دا که په تعویزونو کېدلی نو زه به اوس د کترینا کیف میړه وای میړه وای که اوس یې راوړه وخت یې ورسته ما که نه دي لیکلي زمری بهر وختي د نري په مخ کې سترګې ټیټي پیاو لکه د مار نه زه یم لکه د غوڅکي